وغیرہ او د نور خلکو هغه مردار شو هغه دي خدیجه نو بچ نه کړل شو همدا غرنګي عبد الله ابن حتل چې کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مکه فتح کړله مکه ته رننه وته نو عام معافي اعلان وکړو خو څلور کسان د دې معافي نه وستلیو د معافي نه په دې کې دغه عبد الله هم نو د باره کې یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته عرض وکړ صحابي وو چې هغه د کعبه د پردې نیولې دي او چغي وې شاړي پردې نیولې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې ورشه مړې کړي نو عمل تلاړ او د کعبه د صادر نیولې و چې مړې کړي ځکه چې ډېر مضبوط ګناهونه کړیو یو د مرتد شوی بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف کې شعرونه بویلي او باقاعده قاتل هم د مسلمانانو او دین نور خطر هم او رستو د فساد ندی وجن الله نوغه د کعبه صاده دیوا هغه صادرونو هغه خلاص نکړو خلاصې به تقوا باندې ایمان نو رستو د تقوا په بنیاد باندې ندی وجن الله فرمایي چې کوم مشرق ته او کوم مغرب ده اصل نکی دا نه ده اصل نکی د الله د حکم منل دي اصل نکی د الله د حکم منل دي وکذالک او امدا غرانګي جعلناکم مونږ جوړ کړی تاسو امتن یوډلا وسطن معتدلا وسط د دې امانه خو درمیاني امت ته منځنه امت یعنی یو طرف او بل طرف د درمیاني حصہ دا لفظي معنی ده او دا د عدل په بنیاد باندې هم لکه مثلا مونږ چې کله عدل کوو انصاف کوو چې د یو په حق کې هم اضافه را نه ولو یو معاملې ده د سړی او د سړی جګړه ده مونږ داسې مناسبه فیصله وکړو چې نه د حق تلفیو شي او نه د حق تلفیو شي نه دیتا هغه فیصله ویل کیږي په عربی کې دا وسط ده همدا غنه کې درمیانه مزدګر مون د امت وسط صلات وسط ویل کی او صلات الوسطى منځنه مون خدای یو بهترین امت ته او د دې تشریح په خپل په امدی آیت هی کې ده چې دا امت وسط معنی څه ده مطلب څه ده مراد څه ده او دویم نمبر تشریح په سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 کې ده 110 110 کې ده بهترینه تشریح چې امت وسط مراد څه ده دا څه شی ده یعنی مونږ ته الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت ته الله تعالی امت وسط خطاب راکړي دا څه مراد ده یا څه لپاره ده په سورۃ آل عمران کې الله فرمایي کنتم خیر امه تاسو بهترین امت یې اخرجت للناس غراوستلی شوی یې خلقو د پاره تأمرون بالمعروف خلق وبنکی حکمونه بکوي حکم بکوي خلقو ته د نیکی وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر او منکوي بخلق د بدو کارونه یعنی دی امت ته د درجه چې الله تعالی طرف نه ملاو ده د دې د درجه بنیاد ده چې دی باندې یو ذمہ داری ده او هغه ذمہ داری ده چې خلقو ته بدنه کوي حکم کوي او خلق به د بدونه منی کوي په دې بنیاد باندې کچیر یو سړی یا وډلا یا یو امت یا یو قوم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د امتی کېدو دعوه کوي خو هغه د ذمہ داری نه پوره کوي نو دې ته بد الله تعالی طرف نه د دې امت وسط کې دوه چې کم انعامات وي دا به دغه حقدار نه دی دغه چې ضرورت نه پوره کوي د دې مثال دا سي ده لکه یو سړی مثلا تانیدار دی انسپکټر دی تانیدار دی او دا غد وستوري دی او 1000 روپۍ تنخواه ده او د دې ترقی وشول د ډي اس پی جوړ شو او ستوریم بدل شول او تنخواه زیات شو او ګاډم بدل شو دا ټول انعامات الله تعالی د باندې زیات وکړل حکومت طرف نه او د دې سړی اوسلاړو کور کې څملاستو یا کیناستو نو تاسو به د سړی د څه وایي مخکې تانیدارو د یو تانه مشرو ورستو د ډي اس پی شو تنخواه زیات شو ستور زیات شو سٹار زیات شو ګاډه غټ ملاو شو خدای لاړ ول تپریوت په کور کې نو دا سړی به تاسو نه پښتنه کوم حکومت به پری دی دا چیرې نه پری دته چې تنخواه زیات ور کوي دته ګاډه خبر کړي دي دته اعزاز ور کړي دي په دې بنیاد باندې چې د کار زیات شو مخکې یا وترنه وا بیا 2 3 4 یا 5 ثانیې شو مخکې 20 غنټې آرام کو اوس به 2 غنټو آرام مکمل ورته ملاوي نو د دې د کار د ذمہ داری په بنیاد باندې د حیثیت یا د انعام او یا د تنخواه وغیرہ ورته زیات شو نو موږ د چې کم کار په بنیاد باندې الله تعالی د عزت را کړی دی کچېری موږ دا کار نه کوو نه موږ به د دې عزت حقداري نه موږ د دې عزت حقداري نه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله تاسو امر بالمعروف و نهی عن المنکر نه کوئ نو تاسو به دعاګانې کوئ تاسو دعاګانې به قبليږي نه
او بل حدیث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه فرمایي چې کله تاسو امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه کوئ، امر بالمعروف او نهي عن المنکر تشریح ان شاء الله سوره آل عمران کې تاسو ته کوم چې مراد او مطلب څه دی. خو کدا تاسو کله نه کوئ نو د زمکه د مخ نه تاسو ته د زمکه شابه بهتره ده، یعنی به تاسو مړ شئ نو خې به تاسو مړ شئ نو خې. او دلته الله تعالی چې کوم په عمدي آیت کې د دې مطلب خود له هغه په خپل د آیت په دې باندې گواه ده. هغه داسې دوست تاسو اوري وکذالک اومده غرنګي جعلناکم مونږ جوړ کړی تاسو امتن یوډلا وسطن معتدلا عادلا برابر لتكونو لی د پاره د دې یعنی اسلیے کې د پاره تکونو چې شی تاسو جوړ شي تاسو شهدا گواهان علی الناس په خلق باندې ويكون او شی الرسول پیغمبر علیکم پتا سو باندې شهید گواه صد پاره الله په خپل جواب ورکړي چې تاسو په خلقو گواهانی دا گواہی درې څلور قسمه الله خود لیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لیدا او د کوم مطلب او مراد هم دي. یو قسم دا چې د نوح علی السلام بالا تعالی راو غواړي او د قوم نه الله پښتنه وکي چې تاسو ته نوح علی السلام دعوت درکړو هغه به انکار وکي چې الله تعالی مونږ ته نه ورکړ. نوح علی السلام بالا راو غواړي چې تاسو ته انکار دعوت نه ورکړي. نوح علی السلام ورته ارزو کی چې الله تعالی ما دې ته دعوت ورکړو وای ورکړې دی وای ها وتا څه گواهان شته وای او گواهان شته چرته دی راولا او دام ذهن کې کی دا وای چې الله تعالی په قیامت کې سزا خپل علم مطابق نه ور کوي. ګوره دا هم خبره ده خپل علم مطابق به سزا نه ور کوي ځکه چې الله ته پته ده الله تعالی ته یو ذره برابر پته ده هغه د عدالتي نظام د عدالت چې څومره هغه ضرورت دي یا د ضرورت قاضي او د هغه لپاره د گواهانو دا ټول شی نه به پوره کوي. لکه څنګه چې موږ عدالت کې گواهان یا اقبال جرم دا ټول شی نو پوره شي هغه نه بعد بغا سزا ورکړي. دا عدالتي کاروي به ټوله پوره کی. حالان کله ته پته ده چې قوم دروغ وایي الله ته پته و چې نوح علی السلام رښتیا وایي. خو بهر حال نوح علی السلام براشي رسول الله صلی الله علیه و سلم امت ته وایي چې راشي زما گواهان شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت براشي او د دې گواهی به ورکي چې نوح علی السلام رښتیا وایي او د قوم دروغ وایي. هغه به اعتراض وکړي د قوم د نوح علی السلام چې دغه وخت چرته د ځان نه خبره کوي نو الله نه پښتنه وکي تاسو ته پته ده چې د دروغ وایي او نوح علی السلام رښتیا وایي. هغه ورته جواب کوي چې الله تعالی مونږ ته کتاب را لګل او قران او مونږ ته یو پیغمبر را لګل او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مونږ په دې باندې ایمان دی چې نه په قران کې دروغ او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دروغ ویلي دي. دا رښتیا دي مونږ هم دومره ایمان دی په چې د دروغ وایي او نوح علی السلام رښتیا وایي. نه دغه گواہی به قبول کی او د نوح علی السلام قوم ته په دې گواہی بنیاد باندې بغي باندې هغه جرم به ثابت شي. یو گواہی دا. دویمه گواہی دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حجۃ الوداع د اخیری حج په موقع باندې هغه ودرېدو په عرفات کې او تقریبا 1 لک نمبر صحابه کرام او هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اے مسلمانانو تاسو ته ما دعوت رسوله ده وای او رسوله ده بیا ته پښتنه وکا بیا پیغمبر علیہ السلام برا وکتل او فرمایل چې الله تعالی ته گواه اوسېګا او داخله کم گواه دي دا شو گواہی ته اشاره ده تم گواه اوسېګا او داخله کم گواه دي چې ماستا پیغام دی خلکو ته رسوله او اے خلکو اے مسلمانانو اوس تاسو ذمہ داری ده تاسو به دا پیغام نور خلکو ته رسوي. دا خبره ډیره ضروری ده نن دا تاسو ډیر ضروری ده خیاط کوي او د ټولو ته زموږ زنانه او خیاندو ته هم ټول ته ډیره ضروری ده دا به تاسو رسوي. دا دویمه گواہی شو چې مونږ به رسول الله صلی الله علیه و سلم په مونږ به گواہی کوي چې دوی دا کار کړو او مونږ به گواہی څنګه کوو. د دې ډیر ساده مثال دی بیا تاسو ته دوه آیتونه مخایم. ډیر ساده مثال دی د حیات آباد یو سړی به اعلی راپاتې د فیسټونه په مثلا یو سړی راپاتې ورته به وایي چې تا قران نه دی ویلې ولې دې نه دی ویلې دی به یا الله زنو خبر یا ما ته دعوت نه ورکړي یا تا شرک ولې کو زنو خبر چې دا شرک دی یا تا دا بدی ولې کوله زنو خبر ته نه خبر نه خبر کم ځای کې اوسېدي حیات آباد کې اوسېدم کم فیس کې فیس 2 کې اوسېدم کمه محلي کې په بلانی محلي کې ښا د بهلي محلي خلک راول زمونږ تاسو د خلک والا راجمه کی
او موږ ته به وایي چې دا سړی چې د قرآن نه زده یا د شرک او یا د بدکاری کولا یا مثلا بل ګناه موږ هم شل ګناهونه دي الله دې موږ ته معافي وکړي نو دا تاسو ولې نه منې کو مونږه کدا کار کړی وی مثلا مونږ ورته یا الله مونږ دا کار کړو مونږ د دعوت ور کړو خود نه و منلې نو